سورة الفرقان ده لګېدلی که نه سورة الفرقان 19 سپارہ و آیت نمبر دی 65 نمبر آیت دی 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. پدې آخري آیتونو د سورة الفرقان کې صفات ذکر کول د عباد الرحمن چې هغه 15 صفات دي. پاغي کې سلور مخکې ذکر کړه. دی آیت کې والذین یقولون سرا 15 صفت ذکر کیږي او دا چې دی د دې هغه خوف الهی په دې آیت کې ذکر کړی د الله رب العالمین د عذاب نه او د جهنم نه. مخکې ویل دي د الله عبادتونه کوي، عباد الرحمن دي، پس مکه په عاجزۍ ګرځي، جاهلانو ته خبره د سلامتیا کوي یا سلام د متارکت ورته کوي او د شپې عبادتونه کوي، سجدي او قیامونه. اوس الله فرمایي د دې باوجود چې دا دومره عبادتونه کوي بیا هم د عذاب د جهنم نه یریږي، غټې غټې دعوې نه کوي چې مونږ جنتیان یو او مونږ چې دی بخلی شوي یو، بلکې د الله د عذاب نه او جهنم نه یره کوي. والذین او دا هغه کسان دي یقولون چې وایي دوی ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اے زمنګ ربا واړه زمنګ نه عذاب د جهنم. دا مقصد د عبادت هم دی کنه، د عبادت مقصد څه دی؟ چې جهنم د عذاب نه بچ، دغه مقصد دی نو چې انسان جنت حاصل کی او د جهنم نه بچ. ان عذابها یقینا عذاب د جهنم چې دی کان غراما، غدې ډیر لوی تاوان، غټ تاوان دی. غرامه چې کوم دی اوس هم دی دغه کې د عربي ممالکو کې جرمني ته وایي لکه وایي تاوان مو کړی، غرامه رانه واخسته. د جهنم اصل کې غټه غرامه ده، غرامه لوی تاوان دی ده. مطلب د دې دعا څه شو؟ غدا شو یا الله موږ له داسې بندګۍ توفیق راکړه په داسې طریقه باندې چې دا غي په وجبان موږ ستاسو د عذاب نه بچو، د عذاب نه د بچاو سبب وګرځي زموږ د پاره. او غرامه ویل کېږي دي ته چې همیشه لازم وي او تاوان او هلاکت ته ویل کېږي. دا رنګه غرام هغه قرض او تاوان ته ویل کېږي چې انسان دا غي د ځان کې نشي خلاصوله او ادا کولی نشي او خلاصېدلی هم نه کېږي. نو د عذاب د جهنم انسان برداشت کولی هم نشي او عجیب دا او بس انخته دی په دغه عذاب کې. نو یا الله مونږ د دې نه بچ کړه. انها ساءت مستقرا ومقاما. اوس عظمت ذکر کوي د عذاب چې دا ډېر لوی عذاب دی د جهنم د عذاب. یقینا دا چې د ساعت مستقرا ډیر بد زیاده د آرام او مقاما او ډیر بد زیاده د اوسېدو. مستقرا د آرام زیته وي یا مستقر یا غزیته وي لیکيږي چې انسان د اوسېدو د پاره د لږ وخت د پاره ورزي، او مقام هغه ته لیکيږي چې همیشه پکې دی رہی. نو اول حالت د مؤمنانو نه فرمانو د پاره ګناهګاران مؤمنان بلګ وخت لذي جهنم ته سمرش د الله خو. او دویم حالت د کفارو د پاره دی، الله موږ د دې دوانو نه بچ کی. مستقر او مقام دې ډیر ناکاره. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
نور 3 صفات ول ذکر کوي شپږم وم او اتم یو دا چې دی صفات لم یسرفو وم دا لم یقترو شمتیا او بخلم نه کوي اتم دا وکان بین ذالک قواما خرچ کوي خو درمیانه حالت کې دی چې په ګناي نه لګي په نیکو کارونو کې لګي نو دغه درمیانه حال والذین او دغه کسان دي اذا انفقوا کله چې دی خرچ کوي مال لګي لم یسرفوا نو اسراف نه کوي زیاته نه کوي د حد نه تجاوز نه کوي ولم يقتروا او يقتارم نه کوي چې هغه ته بخل ویلې کې بخلم نه کوي وکان بین ذلک قواما او وی په ما بین د دې کې برابر ولړ میان حاله دی بالکل دوه حالتونو په ما بین کې نګور دلته مخکې خو صفات د طاعت بالمامورات داغي تذکره وکړه کنه کوم کارونه باندې چې الله امر کړی داغي طاعت کوي اوس اجتناب د منهیاتو ذکر کیږي الله رب العالمین د یو ګنا نه منع کړی د نو دی داغي نه ځان ساتي هغه ول ذکر کوي اوس اجتناب د منهیاتو یا دا د بل رب د سی وایا مخکې عبادت بدنیو ضبط النفس خپل نفس کنټرول اول او پر رب د رب بندگی کول په نفس باندې نو اوس دلته چې کوم دی عبادت مالیه ذکر کوي چې هغه ته لیکيږي ضبط المال خپل مال په کنټرول کې استعمال اول د مال د ګټل اکثر اساني خدا لګولي چې کوم دي کنه دی کډیر خلک گمراهي سره مخامخ شي په غلطو ځایونو کې تلګي کوم ځای کې چې الله ویل ته نه لګي بس کلک کې راونی سي نه ویل ته تاوان دي او چې کوم ځای کې شریعت منع کړی ته سم شیندي اسراف بیزه مالونه په دې ودونو کې او په دې کوی دنو کې او دا ځان خودنی ځای چې کمی او د خپل نمبر جوړول چې کوم ځای کې او دا ولا به وبال شيست دا عذاب خو دې ملاويږي کنه چې دا لګيږي په غلطو ځایونو کې صحابه په دې کمال والا او چې تا رسمن روجونه قصې وړوي نه نو لګول به ټول په نیکو کې بس یا به jihad او یا به دین او دعوت به د الله د دین لپاره مالونه لګیدل سم خوند به کول نو الله رب العالمین فرمایي مال چې دوی خرج کوي کنه لم یسرفون اسراف هم نه کوي اسراف دي ته لیکيږي چې انسان مال ولګي په معاصی کې او په غیر د طاعت د الله او د رسول کې د رسول او د الله د مرزي نه خلاف دی ولګول شرک انسان مال ولګي ډیر خلک کنده عرسونه میلې نه کوي پوسټر ول چاپ کوي دی ګونه په کې باندې کړي د باباګانو پورسونو کې خرچي په کې کوي لګي غوړ پروګرامي ول کړي د کراکري د غړ غړ قیمتي سامانونه ول راوړي د خو مال ولګو په شرک کې ولګو دي ته اسراف په بدعات کې لګي دا د مړی سلوي اختیدا او د اسقاط دی دا فلانه دی دا فلانه دی دا جمیش پدا او د شومه دا دي کې لګي نور نافرمانی ني په ډمو په جړاګانو په لوفرو په جوارو کې دي ته لیکيږي اسراف دا اسراف چې یو روپۍ مو دا اسراف دی چې تی ولې د شریعت خلاف ځای کې لګي چې په حق باندې لکونم ولګول اسراف نه دی او په حق کې ولګول الله رب العالمین د اجر درکړي نو دوی اسراف نه کوي نه یقتار نه کوي یقتار دي ته لیکيږي منع الحقوق الواجبه حقوق واجبه منع کول دام نه کوي چې کوم حقوق په واجب دي د خزي حق دی په داغي د خرچي او نفقې د اولاد حق دی د مساکین حق دی نو دا نه منی کوي ځان نه بخیل نه دی جوړ کړي چې څوک دی روپۍ نشي لیدل دام نه کوي دغه رنګ اسراف ویل کېږي ته مجاوزه الحد فی الانفاق په خرج کې د حد نه اوړېدل دي ته ویل کېږي تر دې پورې چې هغه د تبذیر صورت ته کې ورسېږي سورې اسراء کې چې مخکې تیر شوی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین د شیطان ورته جوړ شي په غلط ځایونو کې او په بیزه ځایونو کې مال لګي دي ته ویل کېږي اسراف او یقتار ویل کېږي التقصير عما لا بد منه
ضروری ځای کې چې کوم ضرورت دلته خرچ نه کوي هلته ځان نبی بخیل جوړ کړی نو دا مؤمنان دا دواړه کار نه کوي نه اسراف کوي او نه بخل کوي نو څه شی کوي د دې په منځ کې لارې اختیار کړی ده هغه دا چې کوم ځای کې حقونه دي په د باندې لازم هغه دا کوي په صحیح طریقه باندې کوم ځای کې چې ضرورت د دین راځي نو هلته لګوي بس دغې ته پکې ګوري او په هغه ځای کې دې مال لګي ذکر وکانه بین ذلک قواما دا اتم صفته لذکر والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما اوس نور درې صفات نهم لسم او یو لسم مخکې ګوره صفات د تحلیه اوس صفات التخلیه ذکر کېږي تحلیه معنا دا د ځان ښکلی که په هغه مخکنو صفاتو باندې اوس وی ځان خالی او پاک که د دې صفاتونه شرک مکوا قتل مکوا زنا مکوا دا ګنده کارونه دي نفس دله ګنده کوي او ایمان هم دله خرابوي دین بزان ساتي مؤمن الا بده د الله رب العالمین په خسته بندگانو کې شمار لیکي دا درې صفات وی ولې ذکر کړی په دې یو آیت کې راځه مکړه ځکه وی د ګناه اصول دا درې دي یو چې کوم دی تعلق بغیر الله کله چې د تعلق د غیر الله سره جوړ شو زړه دی د الله نه غیر بل چا پورې ون خطا کنه دي ته شرک وي بابا پورې پیرو فقیر پورې په قبر او په دربار پورې بس لاړې تباشل نه یو خو دا ګناه ذکر کړی دلته والذین لا يدعون مع الله الا اخر د الله نه غیر بګور بل چاته بګور आवाजونه نه کې چې فلانی بابا را ورسه فلانی مشکل کوشا فلانی فریاد رس فلانی داتا فلانی غوث اعظم دا بنوي نو بل ذکر کیږي بل یو د ګناه اصل او جرړه غدي طاعه القوه الغضبيه یا طاعه القوه السبوعيه په دې انسانان کې قوت غضبيه او قوت السبوعي مشته کنه قوت السبوعيه هغه دي چې د درندگانو قوت درکې دي خلق ماتول دا خدای ایمان او دین د سړی کنټرول کړي کني انسان نه به درندم جوړيږي نو چې دا قوت د کنټرول نکړو نو قتلونه وکي خلق به وجنه کنه نو د دې قوت کنټرول امراته راخی په دې کې چې دا مؤمنان هغه کسان دي چې دا قوت غضبیه کنټرول کړي دي دریم د ګناه اصل دی قوت د شهوانیت چې دا د کنټرول نه کوي زناګانی بدن کېږي به حیا نه بکېږي نو دیو جن بل دی طاعت القوه الشهوانيه د قوت شهوانیت طاعت چې شروع کړو کنه بس به وبدکارانو کې واقع کېږي حیا بدن بیزي نو ځکه دا درې د ګناه اصل کې دا درې اصول ځکه دا درې ونه دې کې ذکر کړی دي چې د درې ونه نه دوی ځان ساتي والذین او دا کسان دی لا يدعون چې دوی اوازونه نه کوي د مدد مع الله د الله تعالی سره الها اخر حقدار د بندګۍ بلتا سمانه الها اخر چې حقدار د بندګۍ غني بل چاله رد شي نه کوي چې بلم غني حقدار د بندګۍ غني او هغه ته مواز کې چې فلانی را ورسېږي فلانی را مدد شي نه مشکل راغی تکلیف راغی نو دوی आवाज یوازې الله تک الله رب العالمین نه مدد غواړي دا دوی کمال لري دي مؤمنان بل دا ولا يقتلون النفس التي يودي قتل كي نفس حرم الله جل حرام کړی دا غي وجل او دا غي قتل کول الا بالحق مگر په حق باندې وجني که حق یو د مرګ سره خو وجني کني نه وجني حق څه دی هغه دا د اسلامي حکومت کار دی ازم د عوامو کار نه چې سړی دی هغه مرتد شو نعوذ بالله دین پرې خو دلته په اسلام آباد کې بل لا خیمه لګولې و يهودي شوی د خیمه لګولې راکه راوینې سي قتل کوي تاسو خواله درغله د خیمه لګولې دا وجل غوړي او دا به د حاکمي وخت نه الله تپوس کوي داسې مجرمان او دا قادیانیان هم د قشان دي قادیانی ته مسلمانې کې کافر وي مسلمان
او کافر ځانته نه وای نو ګور هغه دینم نه مني د نبی علیہ السلام ختم نبوت هم نه مني او ستا قانون هم نه مني چې سن 74 کې په آئین کې لیکل شوی دی به ځانته مسلمان نه وای دا د مسلمانانو په ډلو کې شمار نه دی نو پاکستان قانون هم نه مني کنه ځانته مسلمان خنو چې ته ځانته مسلمان ما کلمه ویلې وې زی بچی ته وایم چې کلمه دی ویل او کلمې نه بعد بیا ته ختم نبوت نه مني بیا خو ته مرتد شو د کافر نه مر پسې بدتر شو بیا ته به واجب القتل نه دا د حکومت کار دی چې د خلکو له سزا ورکړي دغه رنګ هغه کس چې راولګي د بی ګناه قتل وکړي نو دی به وجلې کې یو څوک به وجني دا د حاکم وقت کار دی ابو له دا سزا ورکړي د چا چې مقتول وارث دی ته وای راشه خپل قصاص والا خو پروګرام به ټول د ګورنمنت په نگرانی کې کیږي د څه چې هر سړی ز قانون په خپل لاس کې والا موتی په خپل لاس کې والا بلې په خپل لاس کې والی بیا خو اړې غړې دي ته ویلې کې خو به نظام نشکن نظام ګډوډ دا کارونه به نظام کې حق به وخت او بل هغه کس دی چې هغه واده والا دی او زنا وکړه نعوذ بالله نو دی به قتل کیږي د رجم سزا به ته ملاويږي او دا د حاکم وخت کار زموږ څخه دا طاقت نشته چې ما ته دا کار وکړ نو دغه کس چې کم حقدار دی د قتل هغه خو وجني خو چې کم نه دی نو هغه سره کار نشته دی مسلمان به دی وجنه د قتل نزان ساتي افحش الذنوب علماوی دا درې دي یا سلور دي دا خطرناک ګناونه دي یو اول خو شرک دی شرک او کفر دی ته خو یو ګناه نه رسي خطرناک ګناه ده نو بل پاږي کې قتل دی نو بل غلا ده نو بل زنا ده کبیره ګناونه خو چراوش ماري دا اتیاونه اوړي بعض علماء به کتابونه لیکل خو په دې ټولو کې چې راچان کې دا سلور دي چې خطرناک ګناونه دي انسان تباہ کوي ایو حدیث کې به و ذکر کړی نبی علیہ السلام اجتنبوا السبع الموبقات خو افحش الذنوب چې انسان په ډیر ذلیل کیږي او ډیر په شرمنده کیږي هغه د سلور دی شرک دی زنا ده قتل دی غلا ده دا به خطرناک دی ډیر زیات نو دلته ول دام ذکر کړي قتل ونه کې انسان دیو جن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو انسان د خپل دین په فراخی کې رواني دین خسته رواني په دین په ترقۍ کې د الله بندگی ورسره توفیق ته ملوي تر دې پورې د قتل کې چې قتل وکړو د دین فراخي ختم شو الله دین ول الله بندي چا چې بي ګناه قتل وکړو او بلی ذکر کړی دی ولا یزنون او دی زناګان او بدکارې نه کوي دای هغه بل صفت ده چې دا یو لسم جوړیږي په دې ایتونو کې یو لسم صفت ده چې د بدکارونو به دوی ځان ساتي دا مؤمنان ځکه د مؤمن شان چې دی هغه د عفت او د پاک دامنۍ دی مؤمن به پاک دامني هغه به د بدکارونو ځان ساتي ومن يفعل ذلك او چا چې دا کار وکړلو يلقى اثاما دی به مخامخ شي د سزا د خپل ګناه سره دا کارونه چا وکړل دا وړي لوی ګناونه دي دا یو حدیث کې ذکر دی درې وانه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمی تاسو کو ایو ذنب اکبر اے دا الله نبی کوم ګناه ډېر لوی وی فرمایل ان تجعل لله ندا وهو خلقك ټول لوی ګناه خدا دا اکبر الکبائر دی ته ویل کېږي د کبیره ګناہوں نه کبیره چې ته د الله سره شریکان جوړ کې او حال دا دی د الله ته پیدا کړي مخلوق د الله په کار دا چې تا بندگی وازي د الله کړي خو الله سره شریکان جوړ کړو دا مخلوق دی اوسه شریک کړو کله پیر کله فقیر کله قبر کله دربار کله نبی کله ولی او لګي دا شرک دا اکبر الکبائر د ټولو لوی ګناہوں لوی ګناه ما ویلې د الله نبی بیا کوم ګناه دی وی فرمایل ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك دا ډېر لوی ګناه ده چې تخپل اولاد د دې یری نه قتلې چې به وتا سره خوراک کوي سباله بعضی خلک کوئی کنه به وي کم زینه به خوري وي الګه کم زینه به خوري وي یوازې خلک خو نه دراوړي دنیا ته چې صرف خوراک وکړي مټي وسره دي خپې وسره دي سترګې دي غوګونه دي ځان له بغټي کنه الله رب العالمین به ور کوي کنه ولې تیزي موارد رزق نه دا ډېر کمزوري عقیده
او دریم د الله نبی فرمایي او عبد الله ابن مسعود به مې تاسو کو بیا کوم ګناه ده وی فرمایل هغه دا ان تزانیه بحلیله جارک چې ته د خپل گاونډي سره چې د زنا او بدکاری وکي والعیاذ بالله ځکه چې گاونډي خو په اعتماد کوي پښتون دی غیرتمند دی مسلمان دی ځکه زنیم هم دا زما د کور خیال ساتي لکه څنګه چې په خپل عزت خپکیږي زما په عزت بم خپکیږي او د دې باوجود تر لګيږي او دا کار کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ډیر لوی خیانت تا وکړل دغه رنګه فرمایي ومن يفعل ذلك يلقى اثاما اثام څه ته ویل کېږي جزاء الاثم د ګناه سزا ته ویل کېږي دې سره به مخامخ کېږي د انسان او بعض ویل ک مجاهد رحمه الله اکرمه رحمه الله عبد الله ابن عمر نه نقد رضی الله عنهما چې دا اثام چې کوم دی وادin فی جهنم دا جهنم کې وادي دی یو کند ده دغه ځای ته الله ورواچي لکه د بدکارو د پاره چې یو تنور د جهنم په حدیث کې ذکر شوی دی چې خلی لګه تنگ ده او دنه کولاو دی خلی تنگ ده او دی بته روچتیږي د اور د سر ته اور به روچتې لکه دماکی چې کیږي ولایز بربند به یو چغي به ډیر شور به راخسته رمباړي به وي نبی علیہ السلام دا حالت ولید دا خو ډیر سخت عذاب کې دي دا سوق دي وې دا زناکار دي دا دغه عذاب دي یضاعف له العذاب زیاتې دی او د چن کې دی به شدت د پار عذاب یوم القیامت قیامت پر ورځ باندې ويخلد فيه مهانا فيه ورنه دی فيه اشباع پکې کړي سم به پکې غوپه کړي الله لاندې جهنم کې پروت دی والعیاذ ويخلد همیشه به فيه دن براخ کله شوی په دې جهنم کې او په دې عذاب کې مهانا چې ذلیل کړي شوی وي ګور یو عذاب هم نه دی بلکې توهین هم پکې دی مهانا سپکم دی او ذلیل شوی دی شرمای به الله رب العالمین او ذلیل کوي به والعیاذ بالله اوس ترغیب دی توبه ته چرشی کچانه کوم ګناه شوی توبه وباسي کنه دروازه کولاوه در توبه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الترغيب إلى التوبة ترغيب دي توبه إلا من تاب مگر غسوک چې توبه وکړه وآمن او ایمان راوړو وعمل صالحا او عمل وکړو نیک فاولئک انو دا کسان یبدل الله بدلی بالله سیئاتهم بدید دوی حسنات پنیکو باندې ګناونه الله پنیکو بدلږي دا سی فضل کوي الله په توبه الله دې خوشالي وکان الله دې الله غفور الرحیم بخنه کون کې رحم والا ذات دې الا من تاب دا الا استثناء د سند بعض وی دا خو استثناء د دې یلقى اثامنا یلقى اثامنا سزا سره به هغه څوک نه ملاویږي چې توبه الله ته وخت کله نو به په د سزا نشته توبه دی بس پاک بشي دویم راجح قول دارج دا استثناء منقطع د معنا لكن من تاب فاولئک يبدل الله سیئاتهم حسنات لیکن هغه څوک توبه وکړه ایمان راوړو نیک عمل وکړو الله رب العالمین با د دې دا بدای او ګناونه په نیکو باندې بدل کی دا عجیب خبره چې اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات الله رب العالمین به ګناونه بدل کی په نیکو باندې د دې څه مطلب ده تبديل السيئات بالحسنات دې کې درې اقوال دي یو قول به دې کې ده چې تبديل الصفات السيئه بالصفات الحسنه دا معنا الله رب العالمین بدوی غناکار صفات بدل کی په خيستو صفات باندې څنګه یې مخکې کې درې صفات ذکر شو کنه مشرک دی قاتل دی زناکار دی چې شرک نو مشرک وته وای کنه او چې قتل کې قاتل وته وای او چې زنا کې خلک زانی دی نو چې کله الله ته توبه وستل نو دا صفات بدل شو په سبانه د مشرک په ځای به تو ویل کېږي موحد او مؤمن او قاتل په ځای به تو ویل کېږي رحیم چې لکه اوس په رحم راغله توبه وستل سمسړې جاړي الله او د زانی په ځای به تو ویل کېږي عفیف پاک دامن دی دیو جن انسان چې الله ته توبه وست الله وي ما معاف کړو
نو هغه ته به زاړه ګناونه نه ور یاد دا زمونږ د بعضی خلکو قمقلتوب یو سړی مخکې چې غلط کارونه کړي نو بیا نیک سړی تقوادار ډیر حسنات کوي نیکی کوي لګي پي کې ژوند تیری په چا سره لانجه راځي پرې د مړه تا خو یو سپوري د سې کول ته خو سپوري دا وي او دا وي لکه دا ته اسمو آیا د الله بنده هغه ته الله معاف کړي ته سو کې چې ته ور یاد الله په فضل کړی دی امدا وجه د چرچا بارک بدا فیصله نه کې چې پلانې جهنمی دی دا حدیث کې وعید راغلی دی چې څوک د چا بارک چې پلانې جهنمی دی الله چې دا څوک وي جهنمی دی دی به الله بوزي ورته ګوره د الله اخیری انجام خراب کیو دا بل جنتی شي به وسکه څه پته لګي اخیری خاتمه د چا خسته کې په چا د فیصله مکو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کس د بل چا بارک ویلې دا فلانې چې دی دا جهنمی دی او قسم یې په وکړ الله رب العالمین او فرمایل څوک دی هغه کس چې په ما قسم کوي او د خلکو بارک د جهنم فیصله کوي هغه کس جنت ته ولېګلو چې د چا بارک د جهنمي حکم کړو او دای جهنم ته ولېګوي دی ورته ورځوي ګور الله دومره مهربان دی کس به کوي ګناونه غټ ګناونه ذکر کړم مخکې خو چې توبه وکړه الله فرمایي د صفاتونه هغه غلط بدل شو په خيسته صفاتونو اوس به تخنمونه وي اوس به نیک سړی وي غلط به نه وي اوس نو دې ته ویل کېږي تبديل السيئات بالحسنات دویم قول بګدا ده چې عفو السيئات وتوفيق الحسنات مراد دي فاولئك يبدل الله سيئاتهم الله ولا بدلي معنا دا ولا معاف کی ګناونه معاف شي سيئات معاف شي په حسنات باندې بدل شي معنا دا ورستو الله رب العالمین توفیق د حسنات ورکی دا دویم مطلب دی معافی شي بدای او توفیق وتملاویږي د نیکو دي توي فاولائک يبدل الله سیئاتهم حسنات هغه اوس پوری با چې د ګناونه کول اوس لګي د نیکي اعمال کوي توفیق الله ورکړي د نیکو اعمالو دریم قول بده کې دا ده چې دونه مراد دي محو السيئات وكتابه الحسنات د عمل نامې الله رب العالمین هغه ګناونه میټاو کیږي کینه توبه وکړه توبه وکړه د دې شلکه سپینه کپڑا چې د خیر نه پاک شو خیر ختم د ګناونه ختم او سوشي اوس دې نه پس د نیک اعمال کینو نیک اعمال لیکل شروع شي عمل نامې خسته شي مخکې خراب او غنده و ګناونه وکړه ا ګناونه توبه وکړه ختم شو وس لګیا دې نیک اعمال کوي نو د په عمل نامه کې د نیک اعمال لیکل کېږي اجرا شروع شي د نیک اعمال نیک اعمال جاری شي لیکل شروع شي کتابت شروع شي الله بردي ثواب ورکړي دا مراد دا درې مقصدونه دي وكان الله دي الله تعالى غفورا رحيما بخنكون كرحم والا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا تقيمك ويلي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا بيولي ومن تاب وعمل صالحا چاچ توبه وکړو نیک عمل وکړ الله رب العالمین د توبه قبل ورسره نو فرق علماء کړي دي بعض هغه دا چې مخکې آیت د مشرکین مبارک او د مشرکین توبه پکې و ولی ځکه دا غینه مخکې آیت کې شرک ذکر شوی و کنه چې دا کسان ګوره د شرک نه ځان ساتي او که شرک کړي نو توبه تی وباسي نو ځکه مخکې آیت کې و امن ویل او دی آیت کې و امن نشته دلته ومن تاب وعمل صالحا التوتاب وامن ځکه چې الته د شرک نه توبه و نه آیتو په بار د توبې د مشرک کې او دا آیت دی په بار د توبې د مؤمن کې مؤمن دی مشرک نه دی ګناه ته وشول الله تر دې توبه وباسي د توبه الله رب العالمین قبلې وې دې کې فرق دا دی ځکه الته مخکې د امن قید لګیدل نو دې آیت کې توبه د ګناهګارانو مؤمنانو دې ذکر کړی ومن تاب او چا چې توبه وکړه وعمل صالحا وعمل وکړنیک فانه يتوب الى الله متابا یقینا دا انسان ورګرځي الله ته ورګرځي دو باندې تاب يتوب کی معنا د ګرځي دو ده الله ته ورګرځي الله رب العالمین د توبه قبلې دي کې بعض خلک یو اشکال شان کړي سوال کړي هغه دا چې دا ومن تاب خو شرط دی کنه او دا فانه يتوب الى الله فانه يتوب د جزاء ده فجزيه ده
نو چې کله شرط او جزا یو شان یو شی نو دا کلام خو غیر مفید دی دغه څه فایده به نشته د دې مطلب خو دې شو هغه څوک چې توبه کوي الله تعالی دا توبه کوي هغه څوک چې توبه کوي نو دا توبه کوي الله ته دې څه مطلب شو چې توبه کوي نو دا توبه کوي الله ته ایماندار چا توبه ویستل نو بس توبه وبس دې فایده څه شو تحصیل حاصل غوندي راځي او فایده نشته شرط او جزا یو شان نو بعض علما را لګیدلي د دې اشکال د حل لپاره دا قول کړی دی او اقوال ډیر دي او یو دوه ته فکر راغلو کوم جمله فایده راکړي څه ضرورت دی بعض وخت کې بعض آیت نه خلق د سي معما جوړه کی چې هغه فایده ختم شي سړی اړو پوی په نشي دي څه مطلب شي نو تعمقات کې ډیر واقع کېدل نه پکار نو یو خو چا دا ویل یو قول به کې دا د جزاء دلته حذف ده هغه دا د ومن تاب من فتوبته مقبوله چا چې توبه وکړه نو توبه قبول ده الله په نسبت باندې دغه جزاء ده او فانه يتوب الى الله دا فاپ کی تعلیلیه کنو د علت شو فانه يتوب الى الله متابا د علت د معنا توبه زکه قبول ده چې الله تعالی ترا ګرځي او څوک چې الله ترا و ګرځي دون الله تعالی ولا توبه قبلې دا مطلب شو دویم مطلب چې دا ویلې غوړه چې آیت هم د قشان په خپل ظاهر باندې امد سپری ده اشکالونه پکې مراواله دلته اصل کې د سیوایا د آیت عنوان چې د توبې شرایط د سیوایا د توبې شرط بدای چې انسان به یو توبه وباسي الله تعالی ته نو بل بنیک اعمال وسره یوځای کوي کنيک اعمال یوځای نه کینو به فایده نشته دا مطلب دی د آیت ځکه وی ومن تاب وعمل صالحا او چا چې توبه وکړه خو ګور نیک عمل بم کوي دا نه چې څه وچی توبه کې دا به سره وچی توبه وباسي اسی توبه به نه به ګوري چې چرته یو نیک عمل وکړي نه به مونږ کوي نه تلاوت شته نه دعاګان شته نه صدقات شته الکه نو چې توبه دی وکړه نیک عمل خو شروع کړه نو دا توبه مفید نه ده دا فائدہ منه توبه نه ده چا سي توبه کې لګي او نیک عمل نه کې نه الله فرمایي نه توبه چا چې توبه وکړه خو عمل صالحا او عمل وکړو نیک نو د توبه صحیح توبه ده حق توبه دي ته لیکي لایق توبه هغه توبه النصوحه چوته وي هغه دا توبه فانه يتوب الى الله متابا يقينا دا انسان پرشتیا ورګرځي الله ته ورګرځي دو باندې د سید رښتیا توبه وکړه والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما نور صفات ذکر کوي الله رب العالمین فرمای د زور او د ګناه او د دروغ مجالس ته حاضرېږي د دین د ځان ساتي والذین لا یشهدون الزور د زور به مختلف مصداقات علماء ذکر کړی دي محدثین ول ذکر کړی دي او اقوال به ډیر راوړي چې د زور نه مراد دلته څه ده اول د آیت معنا به په دې کې هغه اقوال چې کوم علماء ذکر کړی دي والذین او دا کسان دی آیت کې دولسم او دیارلسم صفت ذکر دي دولسم دا دی لا یشهدون الزور او دیارلسم دا دی و اذا مروا باللغو مروا کراما والذین او دا کسان دی لا یشهدون الزور چې دوی نه حاضرېږي دروغ ته و اذا مروا کله چې دوی ورتیریږي باللغو په ناروا کار باندې مروا نو دوی ورتیریږي کراما په داسې حال کې چې ځان بچ ساتون کې دا غلغوي نام د لغوی په مجلس کې ورتیریږي نو ځان ته وساتي دا نه چې د مسرکینی چې ترازه چې موږ هم د سلک ټیم تیر کو کنه ټیم خو پاس شي نه نه سنک مرو کراما معنا کراما معنا د معرضین عنه اعراض تی کې د دې مجلس نه د ګناونو بیا د زور نه مراد څه دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په کې ویلي دي چې دینه مراد دی اعیاد المشرکین د مشرکانو اختری د مشرکانو خاص ورځ چې غوي مناوي لکه د هندوانو دیوالی ده د غرنګ ده د نور سړي عیسایان د دې څه ده کریسمس ده یا د نور د مشرکانو اختری شو نو په دې کې به شرکت نه کې ولی ځکه د کافرو او د مشرکانو په اخترونو کې شرکت معنا دا ده نعوذ بالله چې تا د غوي د دینم تصدیق کو چې تاسو د اختریم حق دی نعوذ بالله حالانکه خو ځان نه جوړی کړی
نو دا د هغوی سره په بېدینۍ کې ملګرتیا ده. ته به ورسره کیکونه نه کټ کې چې خوله دې اوسه چینګه کړې ده کیکونه کټ کې لګې دا کار به نه کوې د دې نه به ځان ساتي. نو نوروز دا د مشرکانو او د کافرو د آتش پرستو مجوسیانو اخترو نو دا به نه مناوې. بعضې ملکونه ځان ته اسلامي ملکونه وایي او نوروز مناوئ. دا د کافرو اختر دی د مسلمانانو اختر نه دی. او دا اصل کې د مجوسو د ایرانیانو نه راغلی. دا ایرانیان چې دي دا اوس هم اقا زوړ دین د خپلو مشرانو د مجوسیت باندې روان صحابو ته کنځلې د توحید خلاف د قرآن خلاف د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف بدکاری د دې په دین کې جایز ده. د متعی په نوم باندې کومه ګندګي ده چې په دې کې نشته دی ځه ویې ښایه که نه نومې ګندګي وایه دا په دې کې موجود ده په دې ایرانیانو کې. او خلک اوس هم اسلامي جمهوریه ایران اسلامي جمهوریه اسلامي نه دی. خلک وایي کې اسلامي انقلاب خمیني راوسته. اسلامي انقلاب نه خمیني انقلاب وایي. هغه په خپل غټ بی دین او د صحابه او دشمن او د اسلام دشمنو داغه کتابونه وګوره ګندګي او غلاظتونه به پراته دي. نو اعیاد المشرکین دې ته ویل کېږي الزور. مؤمنان به دې مجلس الله نه ورځي د کافر او د مشرکانو اخترونو ته به نه ورځي. دې نه به ځان ساتي. دغه رنګه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي الزور نه مراد څه دی؟ دې نه مراد دي سندرې او غانې بجانې او داغې مجالس. نو د ډمو مجلس لا او د موسیقۍ مجالس له به نه ورځي. کزان ته عباد الرحمن وې چې د عباد الرحمن په صفت کې زه داخل شم چې د رحمان ذات خاص بندگان نو دی به دا ګنده منده آوازونه او دا ډمو بې حیا آوازونه د دې نه به ځان ساتي. یو ځل صدر کې زمونږ د سی ام ایچ کې نیا وفات وه د بیماره به وفات شوله ترورځی مې را سره و نو موږ داسې را تېرېدلو د ګرین هال په دغه ځای را تېرېدو ماسخوتن ټیم و نو هغه هم حیران شو زه م حیران شوم دغه حال کې واده و او درزه راختله دا بعضې خلک ور روانو نو دا بعضې افغانیان که ستاسو خیلی پټکیم والی او دا تسبیح هم ډېر پابندۍ سره لاس کې ګرځي نو پټکیم والی ګیرې مې او دا تسبیح به ورسره ټک ټک مې ختله او هغه ډمه مجلس له ور روان دا څه کوي دا ورته تسبیح اړی لګیا اوس بالته چې ډمو ته به کښېني دا پریبونه به نه کوي د الله سره دا دوکې به نه کوي. ډېر خلک داسې ځان ته حاجي صاحب وایي ځان ته تبلیغي صاحب وایي ځان ته بل صاحب وایي ځان ته اهلحدیث صاحب وایي ځان ته جماعت اسلامي صاحب وایي. یو ډله به نه یادو ټول به یاد کړو. دا په نومونو ګوره کار نه کېږي چې صرف نوم به یادې په ځان به یو لیبل ولګي او چې بیا ګوري د ډمو مجلس به یې دی به هم پکې ناست دی به هم پکې ناستي خاندي به اوس خوشحاله یې پکې نه د دې نه به ځان ساتي. مؤمن بنده به پرهیز کوي احتیاط دله پکار دی. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي دا د الله هغه خاص بندگان دي چې د موسیقۍ او د سندرو مجالسو له نه ورځي د دې نه به ځان ساتي. دغه رنګه دلته په دې کې علماو دا هم داخله کړې ده لا یشهدون الزور دی د دروغو ګواهی نه کوي ځکه لا یشهدون شهادت په معنا د ګواهی هم راځي که شهادت په معنا د حاضرېدو هم راځي حاضرېږي هم نه چې غلط مجلس للاړ شي حاضر شي او تماشې ورته کوي د ګناه. نو لا یشهدون الزور معنا دا هم د دروغو ګواهی نه کوي او دا په حدیث کې راغلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګناهونه ذکر کول نو پکې دا ذکر کړ دا ګناه چې ګوره هغه ګناه ډېر انسان هلاکوي چې یو سړی د دروغو الا وشهادت الزور وقول الزور الا وشهادت الزور. صحابه کرام فرمایي نبی علیہ السلام ډډه والی و او چې دا وشهادت الزور ټکی شروع کړو بس بار بار ویلو ډېر قار د لاس راپاسېد هغه ډډې پرېښود راپاسېد رانیغ شو. مونږ ویل اوس کاش کې د الله نبی غلی شو ډېر تکلیف ورکو دې خبرې معنا دا د دې باندې ډېر غوسه شه چې ولې دی یو مسلمان په باره کې د دروغو ګواهي کوي د دروغو ګواهي باندې نبی علیه السلام سخت غوسه شوی دی. او دلته چې ستا په دې کچرو کې کیسي دروغ ګواهان میلاویږي که نه میلاویږي ښه ډېر میلاویږي په پیسو باندې پیسې ولا ورکړه د دروغو ګواهي به کوي لګې الله فرمایي والذین لا یشهدون الزور دی د دروغ ګواهی نه کوي د دې نه ځان ساتي. الزور څه ته ویل کېږي هر هغه باطل څیز چې ښایسته کړی شوی ګناه
اصل کې ګنده شی دی کنه خو چې انسان ته خسته کړی شي بس پکې واقع شي پرېړو کې وته خسته شي بس ځان وتاړو ملامت نه ښکاری بیا فسق او فجور بکې لګیا وي نور ناروا کارونه وکي ګنده کارونه وکي ګناهونه وکي غلط اجتماعات او غلط مجلسونه لبزي عرس او میلو لبزي لګیا وي دا ته خسته شي نو دا د زور مجالس دي د ګناه ټول دغه رنګ بل قول هغه ده قتاده رحم الله فرمایي والذین لا يشهدون الزور معنا ده چې لا يساعدون اهل الباطل على باطلهم د باطل پرستو سره داغي په باطل کې مددونه نه کوي چې هغه یو باطل کار غلط کار رانی ولې او ته سره لګي ولاړ یو مدد او تعاون سره کې پاږي او کله تلاست کوي الکه ګوره که خرچه رسنۍ چې زیاده لدر کما که پیسې رسنۍ ګوره ځانو ته پختون کې نه چې تا ته پته لري دې د ګناه کار کوي نه به د تصدمه کو چرته بل ځای کې او د نیکی کار کې ولې ست نه کې خلکو ته الته خو دې په جيب کې لړمانان پراته نه دا کار به نه کوي چې د چا سره په باطل کې ملګرتیا وکړي د دې نه به ځان ساتي دغه رنګ څومره چې مجالس دي د دروغو مجالس دي د ګناونو مجالس دي د الله د نافرمانی ټول نه به ځان ساتي او په دې کې ګوره غلطي جرګې هم داخلي دي د ظلم جرګه چې کوم ده په دې کې مکه نه تا ته خپه تر دا جرګه غلطه جرګه ده دینه پاسېږه دینه بایکاټ وکړه په دې جرګو کې شرکت مکوه بعضې وخت کې داسې چې یو سړی رالګېدلی مړی کړی د بل خاندان نه سړی وژل هغوی وله په صلح کې شرط ولګئ موږ به راته مړی بخو صلح به وکړو خو موږ له به سواره راکوئ نو ګوره مړی خوی کړی دی رور او سواره کې به څوک ورکول کېږي بې ګناه خورې او په دې جرګه کې مې یو سړی ناست دی مولوي صاحب دی او حاجي صاحب دی او تبلیغي صاحب دی او امیر صاحب دی دا ګناه مه کښېنه په دې کې ولې پکې ناست ځکه چې دا د ظلم جرګه ده د جینۍ بالکل رضا نه ده او کله چې د واده کې او نکاح کې شرط دا دی چې رضا د جانبینو نه دا نکاح نه کېږي په سرو سترګو جاړي خلک ورته د پیغور په طور وی په بدو کې ورکړي ټول عمر ونه پیغور شي او کوم کور ته چې واده شي هلته هم تاسو ته ښه پته ده پښتو معاشره کې تاسو اوسېږئ څومره ظلمونه پې کېږي واړ ټکول بې ځایه که غریبه شکایت کوي ته هم په بدو کې راوستې نو دې جرګو کې مه کښېنه دا غلطه جرګه ده تا ته ښه پته ده دا جرګه داسې ده چې دې کې ظلم کېږي لګېد راپاسه تې څادر راپوږه کوي په هغوی دې وس نه کېږي اول هغوی ته نصیحت وکړه چې مه کوئ دا ظلم بعید د دینه منې شي شریعت یې منع کړی ښه چې هغوی مه نصیحت قبول نه کړلو نو په ځان خو دې وس شته که نه څادر راپوږه کړه راځه را روان شه ولاړم السلام علیکم داسې وکړه والذین لا یشهدون الزور بل واذا مروا باللغو کله چې تیریږي دوی په لغو مجلس باندې مروا کراما نو تیریږي په داسې حال کې چې ځان بچ ساتونکي اعراض کوي دا لغو کار نه والذین هم عن اللغو معرضون سورة مؤمنون کې د دې مصداقات موږ ذکر کړي چې د لغو د مجالسونه دي کې د هر ګناه مجلس مراد دی د دې نه ځان ساتل پکار والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا دا ول سوار لسم صفاتو ذکر کوي او دا سبب دی د حصول د دې تمام صفات حسنه دا مخکې خسته صفات په دې کې ول راغ ځکه دا صفت پکې دی چې د قران درسونه اوریدلې دي عجیب کمال لیدا د الله کتاب چې دی واورید کنه به بدل کې خسته صفات راځي څوک چې قران نه خبر نه زموږ یو ماما او صلی الله دی وبخ ټول عمر تجارتونه کړي زموږ د ګرمۍ دوره بکیدله مشر ماما مې ونه سپینګری شو بیا د کوټای کې خپل بیروسه تجارت وکاو نو ماته یو 3 کال قران درس ته مخامخ بيخي کې ناستل 3 دورې ما سره کړې تبازي مرګري پیژن دا 13 کال نه بل کال په ولسمه روزه باندې به وفات شو رمضان د سار مونږ یو کړو وفات شو الله دې له قبر د نور نړک نبی به زما والدی ته ویلې زمونږه جانای ته خو د خوري درس ته کې ناستم نو مونږ ته پته ولګي چې په قران کې دا کمی خبرې دي موږ به تش تلاوت کوو مونږ ته څه پته چې په قران کې دونه غټ خبرې دي دا واقعات دا توحید دا ایمانیات دا خسته صفات د مؤمنان دا چې کله سړی د قران ته کینی نو ویلې دا سترګې کولاوي شي
چې لکه دا خو ډېر د کمال نه ډکه خزانه ده دا خو موږ تش د دې الفاظ وایو دا چې سړی د دې په معنا پوه شي بیا ولا خوند ورکوي او مزه ورکوي شیخ عبدالسلام رحمه الله به فرمایل وای ما سره په رستم کې چې قرآن درس به مې کوو یو بابا راغی د قرآن درس ته زما خوا ته به ویناستو همداسې به یې جړل پرې ټول درس کې به یې جړل سلګۍ به یې والي وای ما ورته یوه ورځ ویل چې ټیک ده دا ښه خبره ده چې سړی قرآن اوري جاړي ته ډېر زیات جاړې په څه وجه ده وایي راته ویل شیخ صاحب په دې تېر ژوند پسې جاړم تش تلاوتونه هم کول تلاوت هم ښه خبره ده خو مقصد خو نه دی که نه مقصد خو دا دی چې په معنا او په مقصد یې ځان پوهېږي که نه چې قرآن کې څه دي په سپینګیرتوب کې راته پته ولګېده چې دې قرآن کې ډېرې ښایسته خبرې نو په دې تېر ژوند پسې وایي جاړم تېره زندګۍ پسې جاړم نو سل هغه بنیادي صفت ذکر کوي چې د دې د لاسه په دوی کې دا ښایسته صفات پیدا شوي هغه څه قرآن ته ناست دي د الله ایتونه اورېدلي دي والذین او داغه کسان دي اذا ذکروا کله چې دې ته بیانېږي بآیات ربهم آیتونه د خپل رب لم یخروا علیها دوی نور پریوزي په هغې باندې صمن کاڼه او عمیان وړاند قرآن چې بیانېږي ځان نړوند او کوڼ نه جوړوي چې دلته قرآن درس کېږي دی داسې روان شي اشاره واړی ته به وایې چې دی داسې علامه د زمانې دی نو په کار دا ده چې ځان محتاج وګڼه که نه کېنه ولې دې ځان د قرآن نه کوڼ کړی دی یو ورځ هم کېنه ناست دی درس ولې دې ځان ړوند کړی کله دې دې قرآن ته ونه کتل چې په دې کې موږ ته الله څه ویلي دي نو دا هغه ښایسته خلک دی چې دوی ته کله آیتونه بیانېږي د قرآن درس کېږي که نه نو د ده زړه داسې وي لکه مایع چې په دې اوبو پسې څنګه دغه کېږي چې اوبو نه رابار کړي نو بس مري او چې اوبو کړي نو دی ژوندی خوشحاله دغه شان دی د قرآن درس ته خوشحالېږي کله چې دې ته آیتونه د رب بیانېږي نور پرېوځي په هغې باندې کاڼه او ړانده معنا دا ده غوږ مو ته کولاو کړي سترګې م کولاوېږي چې اوس دا واورم او ویې ګورم دې وجه نه ادب دا دی چا چې قرآن ویلی یو خو دې چې قرآن یې نه ویلی نه پوهېږي چا چې قرآن ویلی دې درس ته کیني په کار چې خپل قرآن مخې ته کېږي او ګوري مو ته دا کتل جدا عبادت دی ځکه ویلي و عمیانا ځان ړوند مه جوړوه نابینا خو نه یې که نبینا یې په قرآن پوهېږي نو دې الفاظو ته ګوره ځان له خپل قرآن راواله او داسې ته ګوره نو اورې به هم او ګورې به هم دو عبادات دي د اورېدو عبادت جدا د لیدو عبادت جدا نو دلته ولا هغه ښایسته صفت ذکر کړل چې دی اصل کې دا ښایسته صفات چې په دې کې راغلي دا د قرآن د لاسه چې د الله رب العالمین کتاب ته ناست دي په توجه باندې اوري غور او فکر کوي په هغې کې بیا پې عمل کوي لم يخروا عليها صم وعميانا سمانا دا کنایه د عدم غفلت نه من ځان نه غافله کوي لم يخروا الله رب العالمین کتاب ته په توجه باندې ناست والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما بل یو ښکلی صفت پنځلسم ګوره دا مخکني صفات په خپل ځان کې مغواړي نو په خپل اولاد کې مزواړي او دا هغه دعا ده چې دا یاده کا او دا ډیره وایه دې کې ستا ښځه او بچو د کور کسانو ته دعا ده او دا هم ګوره د دوی صفت دی د دې متقین او د عباد الرحمن او دا کومه دعای چې کړې ده ډیره خواږه دعا ده د خپل اهل لپاره والذین او دا هغه کسان دي یقولون چې وایي دوی ګوره دا دعاګانې هم د الله نه ډېرې غواړي دعاګانې غوښتل پکار څه وایي ربنا ای زمونږ ربه هب لنا موږ ته راوبخه من ازواجنا زمونږ د بیبیانو نه و ذریاتنا او زمونږ د اولاد نه قرة اعین یخوالی د سترګو یا الله په دې اولاد او زما په دې بچو باندې زما دا سترګې یخې کړه وجعلنا یا الله موږ وګرځوه للمتقین د پاره د متقینو اماما پیشوا او مشر نو ګوره دې کې اصل کې دعا تا وکړله چاته ته په خپله متقي نو چې ته د متقینو مشر شولې نو مطلب دا دی یا الله ما د متقینو امام کا نو مطلب دا شي یا الله زما دا کور د متقینو کور کا نو دا دعا دې اصل کې هغوی ته وکړه ځکه چې هغوی متقین شي نو ته به مشر شي که نه ته مشر امام پیشوا ته وایي په تا پسې د روان دي دا زموږ مشر نو دې کې خپل کور والاو ته دعا ده یا الله زمونږ بیبیانې او زمونږ اولاد زمونږ دپاره د سترګو یخوالی وګرځوه د سترګو یخوالی دا کنایه ده د خوشحالۍ د زړه نه سترګې کله یخیږي
چې کله د انسان د زړه خوشاله سترګې یخې شي. دی وجنه وایي کله کله انسان د خوشحالۍ نه هم جاړي کنه، کله ډېر خوشحالۍ نه هم سړی وجاړي. یو کس د ډېره موده پس ولید او ستا قریبي رشته دار یا ته ډېره اوږده مسافرۍ باندې تللی وې، یو د مخامخ شو نو هغه بې اختیاره ستا ماته سترګو نه اوښکې وبهیږي د خوشحالۍ نه، نو د هغه هم وبهیږي. د خوشحالۍ چې کومې اوښکې دي دا وایي یخي، ځکه سترګې یخې شي د هغه په لیدو باندې. او کومه اوښکه چې د غم د لاسه بهیږي دا ګرمه، غم راشي او بیا وجاړي نو سترګې را ګرمې شي د غم د لاسه، نو بیا اوښکې ترې وبهیږي. د غم اوښکې هغه ګرمې، د خوشحالۍ اوښکې هغه یخې. ځکه دلته الله رب العالمین فرمایي دوی دا دعا کوي زمونږ ربه راوبخه موږ ته زمونږ د بیبیانو زمونږ د اولاد نه یخوالی د سترګو چې موږ ته ګورو دا سترګې مې پې یخېږي او خوشحالېږي. دا څنګه دا حسن بصري رحمه الله به فرمایلی دي وایي اصل کې دا مؤمن بنده چې دی دا چې کله وګوري که نه کور ته راننوځي هسې وګوري بچی دی بار په یو نیکۍ باندې وکتو، په مسجد کې وکتو، په مانځه کې ولاړ دی، درس کې ناست دی، دغه رنګه وګوري چې زما بچی قرآن وی لګی دی. الله رب العالمین ته یو کمال ورکړی فضیلت، الله دله بچی حافظ که عالم یې کور ته لاړې، کور والا دی په مونځ باندې ولاړه قرآن یې راخستی لګی دی تلاوت کوي، دغه رنګه هغه پرده کوي، نو په دې باندې مؤمن و ډېر خوشحالی دا د سترګو یخوالی د ده لپاره. حسن بصري رحمه الله فرمایي لیس شیء اقر لعین المؤمن من ان یرى زوجته واولاده واقاربه مطیعین لله عز وجل. نشته دی هیڅ یو څیز اقر چې ډېر یخونکی لعین المؤمن د مؤمن سترګې لره، د مؤمن سترګه چې په کم سیز باندې ډیره یخیږي وي د دې نه ډیر په یو سیز نه یخیږي، من ان یرا زوجته د دې نه چې دی ویني خپل بیبي او اولاده خپل اولاد ویني او اقاربه خپلوان ویني مرګري ویني مطیعين لله عز وجل، چې د الله اطاعت کې مصروف دي، د الله بندګۍ کې مصروف دي. نو دا کور د متقینو کور دی، 5 وخت مونږ پکې کیږي، شرک پکې نشته، بدعات پکې نشته، د الله طاعت پکې روان دی. په داسې کور شکر وباسه راشه د خلکو د کورونو صحات دی، شکر سجدي الله تعالی کو چې الله دون خپل کور دی راکړي. او دا کور علما وي دا داسې دی لکه دنیا کې چې الله تعالی جنت درکړي، بیبي دې نیکه ده، اولاد دې نیک دي، ټول تعلق ناس ته ولاړه دی کانو خلکو سره د غلطو خلکو سره نه ده. نو په دې باندې مؤمن خوشحالېږي. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. اوس د دې 15 صفات چې دا کوم مخکې ذکر شو د دې نتیجه ذکر کوي اوس، او دې کې بشارت دی دغه عباد الرحمن ته چې دا مخکې 15 صفات ذکر شو. بیا ګوره دا صفات چې کوم مخکنی ذکر شو دا بغیر د صبر نه ګوره نه حاصلېږي. صبر چې درکې نو دا صفات ناراضي به انسان ځکه دلته ور سره ویلي بما صبرو په دی وجه چې دی صبر کړو. صبر وي ځان کله کول ځان مکلک کې د تقوا په سړی کې سي به سن راځي ځان د سله کلک کې پابندې نه به ځان باندې ولګي او د ګناہوں نه ځان را کنټرول کې او د نیکو بارک به سي مجاهده او کوشش شروع کې بس متقی شوي کنه خسته انسان به نه جوړ شي خواري به وکي په ځان باندې لکه اوس په باندې چې خواري وشنو قیمتي سيزونه دي جوړ شي نو مين بدل شي سو کوئی دا لینډ کروزر دی سو کوئی دا پراډو دی سو کوئی دا فلانه دی لگزس گاڑی دی وای ام بی ډبلیو د کس چې وته هغه شی ته جوړ شي کنه اوس په نه خدا دون غټ نو می ولکه خو دا ولی خواري په وشو قیمتي شو بس امدغه اوس پنا دی په باران کې به پرېخه وي په یو شړ میدان کې پرته وي نو چې څوک د ستلې اخو به لته ورکولې چا خو نه راتلې دی خو به لته ورکولې خو چې خواري به شو قیمتي شي انسان هم دسي په ځان خواري مکه وزایا کېږي بربادېږي او چې کله دی په ځان خواري نه شروع کړلې خسته صفات بدر کې راځي خو کولې کېږي به ورس پورس خسته صفات بدر کې راځي د الله په نسبت مرتبه اوچتيږي نو دا ګوره مراتب دي الله فرمای دا ته د صبر په وجه ملاو شو دا صفات پکې راغ اولئک دا کسان چې دی یجزون الغرفه دی تبدل ورکې دی شي په بدله کې ورکې دی شي بالا خانی غرفه بالا خانی دی
وهم فی الغرفات آمنون سورہ سبا کې برابر پاغ بالا خانو کې به دوی ډیر په امن او د خوشحالي ژوند تیري الله دې موږ ته نصیب کړي نو دا کسان په بدله کې ور کې دي چې دوی ته الغرفه بالا خانه بما صبروا په سبب د دې چې دوی صبر کړو صبر یې کړو دیو جنا علی رضی الله عنه دا فرمایلی الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد من لا صبر له لا إيمان له دا صبر په ایمان کې د شعبه ده اهمه لکه په بدن کې د اثر چا کې چې صبر نه په دې کې به ایمان هم نه پاتې کېږي ځکه صبر تاسو مخکې ویلي سورې بقره کې په درې قسمه ده کنه بعض علماء څلورم هم وایي خو مشهور دا درې الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على المصائب صبر په نیکو باندې نو صبر د ګناهونو نه نو صبر په دغه باندې مشکلات باندې تکلیفونه امتحانونه چې کله راشي دا درې قسمه صبر اوس دا تاسو الحمدلله مونږه سار نه روجنی ولې دا چا کې صبر نه دانش کوي د شپې ولاړې قیام شپې دې خو ورځې روجم نیولې به هم د شپې ولاړې الله ته قران ویلګي دا طاعت چې تکي چې دا روجه دي نیولې دا طاعت کې او بیا منزل راځي او دا طاعت کې چې یو غنټه د قران درس تناسته عمله دې مستړي د روجه دي دا بغیر صبر نه نکی صبر چې درکې راغو به ورته دا کارونه اساني دا طاعتونه نو صبر په طاعات او دا رنګ صبر د ګنا نه صبر د ستې لکه په گاډي کې بریک خطرناک زیراغه اکسیډنٹ خطر راغا کند راغا موړه راغا بس بریک باندې خپل کې دی ډرایور گاډي ودرېږي خطرې نه بچ دیو جن چا کې چې صبر نو دا په هر ګنا باندې نی غورځي بس بریک فیل شوی د غریب هرې ګنا ته ټینګېدو والا نه صبر د سی واجب شی دی په نیکو باندې د ګنا نه صبر نو دریم مصیبت راغې غم راغې حادثه راغې غربت راغې غریبی راغې قرضدار شوي مصیبتونه هډي بس په دې باندې الله ته صبر کوو الله ته یا الله بس صبر به راکړو د دې حادثې نه بس بچ مې کړ مدد را سره وکړه دعاګانې بل نه غواړي صبر وکړي الله رب العالمین نو صبر نه بغیر انسان کې کمالات نشي راتللی ويلقون او دغه رنګه پیش کولې بشي دوی ته فيها په دې جنت کې تحیه و سلاما مبارکیان او سلامونه بوته پیش کېږي تحیه و سلام بعض فرق کړي وي تحیه به د الله رب العالمین د طرفنا او سلامونه به د ملائکه تر طرفنا او د ملګرو د طرفنا ملائکه هم سلامونه کوي او دغه رنګه جنتیان به یو بل چې ملاقات کوي او مخامخ ورزي سلامونه به ټول ځکه دار السلام دی کنه سلامتیا کور دی سلامتیا کور او د سلامونو کور دار السلام هم دغه دوه معنی بل قول چا کړي تحیه پیغام ویلې کیږي پیغام د بادشاہي پیغام ته پیغام د بادشاہي او دغه رنګه د همیشوالي او سلام په مشهور معنا باندې نو دوی ته الته پیش کیږي پیغام د بادشاہي چې ګورل ته تدسي د بادشاہ نه بوچتي او دنیا بادشاہي خو یو کاله به ختم شوه دا به ختمي او د ادنا جنتی جنت با د دنیا د یو بادشاہ د ټولي دنیا یو پلس چند باندې نو چې د دې دنیا نه یو پلس جنتی دا کومه اندازه رسړي په فکر کې دا نه راځي او همیشه د پاره د ناشنا خبره ده دغه ته وي تحیه او سلام په خپل معنا باندې سلامونه بدی تکي چاویلی تحیه سلام دی او سلام په معنا د مبارکۍ دی په سلامتیا سره د سلامتیا مبارکي بو ته ورکول کې خالدین فیها همیشه به دوی پاغې کې حسنت مستقرا ډیر خسته دي دا بنگلې په اعتبار د زید آرام سره او مقام او په اعتبار د زید د رکیدو سره حسنت دا ډیر خسته بنگلې دي مستقرا په اعتبار د آرام مزیدار زین دي و مقام او په اعتبار د دې رکیدو مزیدار زین دي دغه سړی دی ری قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما دا آیت کوم دی اوس په اخره کې دی آیت کې تخویف ورکړي هغه چاته چې کم د دې مخکنو صفاتونه کم خلق خارج دي او یاد دې مخکنو صفات مخالفت کوي او غلطه ژوندۍ تیري هغه ته اوس تخویف دی قل ورته وای ای زما نبی دی آیت کې به مختلف اقوال دي او درې سلور ابا مختصر وای
ما تاسو ته مخکې ویل بعضې وخت کې خو داسې یو بحثونه پکې وشي چې هسې د آیت نه معما شان جوړه شي بې خوند نه کوي د آیت مقصد اصل کې دا دی چې ګوره کله تاسو د الله رب العالمین د دین تکذیب وکړلو توحید هم پرېښودو بیا به د الله عذاب درکوي ګوره کني الله ستاسو په عذاب څه کوي چې تاسو سم دم یې د الله بندګۍ کوه د الله نه دعاګانې غواړه طاعت کوه نو الله ستا په عذاب څه کوي نه درکوي بیا خو چې کله ته تکذیب شروع کړي بیا به عذاب درکوي د آیت مقصد دا و چې ما ته مختصر وي قل اوایه ای زما نبي ما یعبأ بکم باک نه کوي په تاسو باندې دا معنا به هلکه چې ما نافیه شي او چې ما استفهامیه شي بیا معنا دا ده څه باک کوي په تاسو باندې څه پروا کوي په تاسو باندې ربي زما رب لولا دعاؤکم کچرته نه دعاګانې ستاسو یا بندګي ستاسو ما يعبأ بكم کې چې ما استفهامیه کې نه استفهام انکاری بواله نو د دې معنا او د معنا فی معنا به یو شی ده مطلب به یو شی فقد كذبتم پس یقینا تاسو تکذیب وکړو فسوف يكون لزامان زر دې چې شی عذاب په تاسو باندې لازم او پیوست دي کې به مختلف اقوال یو لفظ د ما دي کې دوه احتمالات چې یا ما نافیه ده یا ما استفهامیه ده چې استفهامیه شي بیا به استفهام انکاری واله یو مطلب مقصد به یو ده دویم قول په بكم کې ده بكم کې دوه معنی علماء کړي بكم کې یو معنا ده د من بعذابکم الله تاسو په عذاب څه کوي ان اسباب پینه کوي او دویم یاد ده بكم معنا بمغفرتکم تاسو په بخنه باندې الله رب العالمین څه کوي یا نه غواړي الله تاسو بخنه بیا دا دعاؤکم لولا دعاؤکم دعاؤکم کم بیا مشهور دو احتمالات چې دعا نه مراد یا بندگی ده که چرته نه بندگی ستاسو په دې مخکنو صفاتونو باندې او یا دعا نه مراد دی د الله نه مدد غختل بلنه الله رب العالمین نه بلنه کول په مصائب او غیره کې ته الله نه مدد غواړي بلنه کې الله رب العالمین را طلب کې بیا په دعاؤکم کې احتمالات دا دي چې آیا دا فاعل ته مضاف دی او که مفعول ته نو معانی د دې په دې ترتیب باندې جوړیږي قل ورته وای ای زما نبی ما يعبأ بكم پروان کوي پتا سبحانه بعذابکم اول واخلا اول درې مانو کې بعذابکم معنا د بكم وکي پروان نه کوي تاسو په عذاب باندې ربي زما رب یا څه پروا به وکي نه پروا نه کوي به هم د معنا جوړه شي څه پروا به وکي چې ما استفهامیه کې نو استفهام انکاری دی کنه انیس پروا نه کوي الله څه پروا به وکي یا پروا نه کوي بكم تاسو په عذاب باندې چې الله به عذاب درکوي زما رب څه پروا ساتي تاسو په عذاب باندې لولا دعاؤکم خو کچرته نه تاسو دعاګانې دعاؤکم نه مراد څه دی بیا د دینه مراد د بندگی په طریقه د عباد الرحمن کچرته نه بندگی تاسو په طریقه د عباد الرحمن باندې مطلب دا دی الله رب العالمین د عذاب ندر کوي او سکه تاسو په عذاب باندې کچرته تاسو دا بندگی نوې په طریقه د عباد الرحمن باندې په طریقه د عباد الرحمن باندې کستاسو بندگی نوې نو الله عذاب نه درکو نو فقط کذبتم کې اوس تکذیب یې د مخکنو صفاتونو چون کې تاسو راولګې دي د عباد الرحمن د صفاتو تکذیب وکړو پاغه عمل نه کوي پاغه طریقه د الله بندگی نه کوي فقط کذبتم پس یقینا تاسو تکذیب وکړو انکار وکړو د الله رب العالمین او دغه د بندګۍ نه نو خطاب به کفار ته دی نو اوس بس کیږي فسوف یکون لزاما زر دې شی عذاب پتا سو باندې لازم او پیوست الله بدل اوس عذاب درکې کني عذاب نه درکو کستا سو بندگی صحیح روانه عذاب نه درکو خو چې تکذیب ومو اوس بدل عذاب درکې دویم قول بدی کې دا دیو معنا قل وتو ای زمان بما يعبأ بكم باک نه کوي تاسو په عذاب باندې بكم ان بعذابكم لولا دعاؤكم کچرته نه تاسو بلن الله تعالی لپاره په سختو کې ځکه مشرکان هم کله کله په سختو کې الله تعالی ته आवाज کو واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين کشته به په چپو کې ګیر شو الله ته आवाज کو کنه په چزمک کې مې الله را غوښته کله کداغه دعاګان تاسو نه خو تاسو راولګي دي فقط کذبتم بس یقینا تاسو تکذیب وکړو د غبلنی د الله نه هم چې تاسو غیر الله ته موازنه کوي
چې یا هبل شهید را ورسېږي یا منا او یا لات او یا عزا ازمن خلق یا لوی ازوان را ورسېږي او یا علی او یا فلان فلان چون کې تاسو تکذیب وکړو د توحید نو اوس در باندې عذاب لازم شه فقد کذبتم پس یقینا تاسو تکذیب وکړو دغه توحید د بلنې چې واځي الله ته بلنه نه کوي بلکې غیر الله تم چې وایي نو شرک موکړو فسوف یکون لزاما نظر دې شی به عذاب پتا سو باندې لازم او پیوست دریم قول بدی کې دسه ده وتوا ای زمان نبی ما يعبؤ بكم پروا نه کوي تاسو په عذاب باندې ربي زما رب س پروا بو کی تاسو په عذاب باندې عذاب دل درکې ولولا دعاؤكم كچرتنه بلن استاسو ان دعوت د الله تاسو ته توحید طرف ته دعوت الله اياكم الى التوحید دي کی اضافت د مفعول ته نه فاعل به حذف کیږي معنا دا تاسو الله عذاب نه درکې ولی بدل عذاب درکې کچرته د الله بلن نه تاسو ته توحید طرف ته الله د توحید طرف ته بلن درکې چې راشه خلکو د الله توحید او منی پیغمبر راولېګلو قران راولېګلو د دین مخکې عذاب نه دی درکړی تاسو باندې حجت قائم شوه نو چې کله دا نبی راولګېدو او د الله توحید تاسو ته بیان کوغه د بلنې د توحید طرف ته درکړه فقد کذبتم نو یقینا تاسو تکذیب وکړلو هغه دعوت هم ټکراو کړو د توحید نو چې دعوت هم ټکراو کړو د الله د توحید هغه بلنه مو نه منله نو فسوف یکون لزاما زر دې شی به عذاب اوس پتا اوس پورې لازم اوس بل عذاب درکې او سلورم قول به چې هغه کړو چې بكم معنا بمغفرتکم معنا دا سپروا ساتیا پروا نه کوي بكم تاسو په بخنه باندې زما رب لولا دعاؤکم کچرته نه بلنه تاسو غیر الله لره په شرک سره الله بخله تاسو غیر الله توازن کوي په شرک سره کوي بكم کې بمغفرتکم معنا او کې به دا معنا نو فقط کذبتم تاسو ډیر دلایل توحید نه تکذیب کړی دی په دې بلنې د غیر الله سره فسوف یکون لزاما نظر دې چې شی به عذاب در پورې وس لازم او پیوست الله بدل عذاب در کوي بس دې سبحانك الله اشهد ان لا اله الا انت استغفرك